ستړي مشئ د شمشاد خبري ټولګه ګورئ په سر کې د څو مهمو خبرونو سر کوي. د ترهګرۍ پر ضد د پیل شوې جګړې 15 کال امریکا تر نیوکو لاندې ده چې په افغانستان کې جګړه پیچلې کړې. د نامسؤله وسلوالو تر شا سیاسیون دي. پولیس په کابل ښار کې نامسؤله وسلوالو د ګرځېدو له امله بخښنه غواړي. ما از باشندگان کابل در این مورد جدا معذرت خود بخواهیم. د یوې بې سرپرستې کورنۍ ژوند هر اختر د پلار غم او کمیا ژړې او اخترونه یې په ویر تېرېږي. او له شمالي کوریا د امریکا ویره. شمالي کوریا نوي مسایلو سره وښوده چې یوه ورځ به امریکا هم په نښه کوي. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیه قمندان مال پاسوال زړور زاهد د وژل کېدو خبر ورکړل شو. زړور زاهد په حصارک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال په ماین چاودنه کې وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک وځنډېد. د حزب اسلامي سرچینې وایي د تړون لاسلیک د ملي یووالي حکومت د یو لړپوړي چارواکي د ناخوښۍ له امله ځنډېدلی دی. ټاکل شوې وه چې د حزب اسلامي او ملي یووالي د حکومت ترمنځ دا تړون له لوی اختر مخکې لاسلیک شي او ولس هم تېره ورځ ورته په تمه و. د حج فرایض پیل شول. د افغانستان 24 زره او له نړۍ شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو نن د عرفات غونډۍ ته ورغلي او دوه لمونځ یې وکړل او خطبه یې واورېده. د حج زیارت کوونکي به شپه مزدلفې ته ورسي او تر شنه اسمان لاندې به شپه سبا کړي. د سعودي حکومت سږ کال د حاجیانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولي دي. د سپټمبر د 11مې بریدونه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د ماموریت د 14 کال دی، خو لا هم دلته جګړه سړه نه شوه او توده شوه. باور دا ده چې وسلوال له پرون نن قوي شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې له حکومت ځینې سیمې ولسوالۍ هم لاندې کړي دي. شنونکي د سپټمبر 11مې بریدونه چې د امریکا لوړپوړیزې ماڼۍ یې ړنګې کړې افغانستان ته د امریکایانو د ننوتلو یو پلمه بولي. د امریکا دفاع ټارګټ القاعده او طالبان دواړه ولو او نه یې القاعده ورکه کړله او نه یې طالبان وځپلی سولی. همدا اوس هم چې په افغانستان کې د ناټو امریکا حضور نه وي فکر کوم طالبان به په اساني سره ځینې ولایتونه ونیولی سي. کله چې دی وایي طالبان زموږ لپاره هدف نه دی بیا ولې ورباندې بمبار کوي ولې وژني. د امریکا دا خبره ناسمه ده. براون پوهنتون د جګړې د تاوان په نوم یو راپور کې د 2001 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای د ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو د وژنو د کره شمېرې خپرې کړي دي. له 2001 تر 2014 کال پورې 6270 عام افغانان او 3470 افغان پوځیان وژل شوي دي. دا شمیرې ښیي چې څه د پاسه 6,000 افغانان د 2001 کال له اکتوبر تر 2014 کاله وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو بریدونو د یوې میاشتې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمني ړنګه کړه. هغه واکمني چې په لمن کې القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم پټو. د ولسي جرګې غړي که څه هم د امریکا ماموریت بریالی نه بولي خو وایي چې القاعده شبکه له پښو غورځولې. او زما په ان باندې یوه اندازه موافقه هم شول ځکه چې القاعده په مغه پخواني زور کې نه ده پاتې شوې. زیات مشران یې ورته ووژل. اما یو شی چې زموږ بین المللي همکارانو موږ سره واقعا په واقعي شکل ونه درېدل یا ورته ځانګړې توجه ونه کړه هغه څوک چې یا هغه تروریستان چې د افغانستان ګټې په خطر کې اچوي. د دوی لپاره دا مهمه و چې د دوی ته څوک مزاحمت کوي یا دوی ته تهدید څوک ده. دلته امریکا او ناټو له 14 کلنې جګړې وروسته خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو او افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت یې پیل کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې هم دا شمیرې منلې دي او په خپل راپور کې د ولسي وګړو شمیرې اعلان کړي دي. د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای د وژل شویو افغانانو شمیر 2941 تنه دی.
د 2001 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې 1,438 عام افغانان وژل شوي او 4,992 نور ټپیان دي. خو بشر حقونو ادارې د 2009 کال پورې د ولسي وګړو شمېرې 40,000 ښودلي دي. ارګ وایي ولسمشر امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي. ولسمشر د افغانستان ټولو امنیتي قواو ته سپارښتنه کړې ترڅو د ولسي وګړو ساتنه وکړي. د ولسي وګړو ساتنه زموږ مسؤلیت دی. له بده مرغه د افغانستان د خلکو دشمنان له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له کورونو څخه یې د سنګرونو په توګه کار اخلي. د دوی انتحاري حملې او بمونه دي چې ملکي تلفات رامنځته کوي او ملکي وګړي په نښه کوي. امریکا ته دا جګړه د مالی زیان ترڅنګ په زیات ځاني زیان هم تمامه شوې او لا هم دوام لري. له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې په امریکا کې د خونړیو بریدونو وروسته امریکا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړه او افغانستان ته خپل ځواکونه چې ناټو هم ورسره وه رادننه کړل. شنونکي وایي امریکا د افغانستان د سیاسي بقا لپاره له افغان حکومت سره د طالبانو پر ضد یو څه مرستې کوي، خو په حقیقت کې نه غواړي طالبان له منځه لاړ شي. د شهیدانو اونۍ په مناسبت د ښار واټونو ته د خلکو راوتل سیاسي بڼه لري او ځینې هغه سیاسیون چې منفي او افراطي لیدلوري لري ناوړه ګټه ترې اخلي. د کابل پولیسو په 18 د سنبلې د ښار په واټونو کې د نامسؤله وسلوالو د ګرځ بندیز په مخنیوي کې ځان پاتې بولي او له دې امله یې له خلکو بخښنه وغوښته. پولیس وایي ژمنه یې کړې وه چې نامسؤله وسلوالو ته به اجازه نه ورکوي چې د ښار وضعیت ګډوډ کړي، خو د احساساتي ځوانانو مخه یې ونه شوه نیولې. کابل ښار 11 د سنبلې او 13 د سنبلې داسې ښکارېده چې فکر کېده په دې ښار کې هیڅ امنیتي ځواک نشته او یوازې خپلسري وسلوال دي چې څه یې خوښه وي له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې سره یې ترسره کوي. پولیسو ژمنه کړې وه چې کابل ښار کې به نامسؤلو وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې وګرځي، خو په کړې ژمنه کې پاتې راغلل او اوس له ولسه بخښنه غواړي. ما از باشندگان کابل در این مورد جدا معذرت خود بخواهیم که در این ما معذرت خود پیش میکنیم برش. که څه هم د مسعود بنسټ د دغې ورځې د نمانځنې پیغام کې ویلي وو چې ځوانان دې په ښار کې د خلکو له زورونې لاس واخلي، خو بیا هم زیات شمیر خلک له وسلو سره واټونو ته راووتل، خپل زور یې ښکاره کړ او یو ځوان هم په کابل کې وواژه. کابل پولیس وایي کولی شول چې د دغو نامسؤلو کسانو مخه ونیسي، خو یو شمیر سیاسیونو یې ملاتړ کاوه چې دوی اقدام ته نه دي پرېښي. ولی این نبود که ما توانایی از این را نداشتیم، ما 100% توانایی از این را داشتیم، منتها از احساسات نوجوانا کار گرفته بودن به خاطر از این که یک تعداد سیاسیونی که سیاسیون منفی است، یک تعداد سیاسیونی که به هدف سلیقوي و شخصی خود نرسیده. دا په خپل ډول کې لومړی ځل نه دی چې په 18 د سنبلې د شهیدانو د ونۍ د لمانځنې په پلمه نامسؤله وسلوال کابل ښار ته راوځي او خپل زور ښکاره کوي، بلکې هر کال دغه ډول کړنې تکراریږي، خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راځي. د کابل پولیسو د تیر په څیر بیا ډاډ ورکړ چې ځینې کسان پیژندل شوي او ډیر ژر به ونیول شي. یا شناسایی شده یا گرفته میشه، خصوصا آن در کسایی که تفنگ و تفنگچه در پیشش بود یا پشقوس در پیشش بود، کارت در پیشش بود، اسید کشیده بود، به مردم وحشت نشان میداد، او گرفتار میشه. خو پوښتنه دا ده هغه پولیس چې په پلازمینه کابل کې د نامسؤلو وسلوالو د ګرځېدو مخه نیولو کې ځان پاتې بولي او دا کار سیاسي بولي، نو بیا څنګه کولی شي چې پیژندل شوي کسان ونیسي؟ د خلکو نیوکې پر پولیسو له دې امله زیاتې دي چې هر کال د دغه ډول حرکتونو د مخنیوي ژمنې کوي، خو بیا هیڅ نه توانیږي چې په کابل ښار کې د خپل سرویو مخه ونیسي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني د روانې اونۍ په اوږدو کې په یوه رسمي سفر هندوستان ته لاړ شي. ارګ وایي چې له ولسمشر سره به په دې سفر کې یو لړپوړی پلاوی هم ملتیا کوي. که څه هم ارګ د سفر کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو ویل کېږي چې دا سفر کیدای شي د اختر په 3مه ورځ پیل شي. ولسمشر باید د دغه سفر په اوږدو کې د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودي او نورو چارواکو سره جلا جلا وګوري. له دغه سفره موخه د هندوستان لخوا له افغانستان سره د مرستو د 2م پړاو د پیلېدو په اړه خبرې اترې کول دي. قرار است اواخر این هفته رئیس جمهور اسلامی افغانستان به هند سفری داشته باشد. چنانچه در جریان هستند بسته اول کمک‌های کشور هند برای افغانستان به مرحله اکمال و بهره برداری رسید. در این سفر روی بسته‌های دوم کمک‌های هند برای افغانستان
بحث و تبادل نظر صورت میگیره و همچنان روی مسائل سیاسی، امنیتی و سایر موضوعات مورد علاقه بحث میشه. کابل ته له 15,000 کیلوګرامو چاودیدونکو توکو د لیږد مخه ونیول شوه. دغه چاودیدونکي له ډیورن له کرښې هاخوا په 2 بارونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو او کابل ته لیږدول کېدل چې د ملي امنیت له لورې په تورخم کې ونیول شو. د ملي امنیت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دغو چاودیدونکو توکو د لیږد په تورې 2 تنه نیولي چې د خوست ولایت اوسیدونکي دي. د اختر شپه ده او په دغه شپه مو د یوې داسې کورنۍ له ژونده خبر و چې د کور سرپرست وسلهوالو طالبانو دولت ته د همکارۍ په تور وژلی دی. د 9 اولادونو پلار د دولت سره د همکارۍ په تور ووژل شو. اوس 8 خویندې د یوه وړوکي ورور ګټې ته ناست دي. د دوی هر اختر په ویر وي ځکه د اختر شپې ورځې ورته د پلار مینه زیاته وریادي. دا کورنۍ د اسداباد په تیشي سیمه کې په یوه کرایه خام کور کې ژوند کوي. د کور مشر یې په حکومت کې دنده لرله ځکه خو وسلوالو طالبانو ووژه. د دې کورنۍ 8 ماشومې نجونې د خپل یوازني ورور په تمه دي چې که په راتلونکي کې ژوند ښه شي، خو اوس یې د اختر شپې ورځې بیخي ترخې دي. 2 کلن جواد وایي د اختر لمانځل ورته اړین نه دي. دی په دې فکر دی چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. پلار مې طالبانو مړ کړو، یو زه پاتې شوم. موږ په اختر څه وکړو؟ موږ ته ټول کور پاتې شو او موږ څه وکړو؟ د خپلو 2 خویندو خور په رشته هم د پلار له مړینې وروسته له روانې زندګۍ خفه ده او وایي که پلار یې ژوندی وای نو داسې شیبې یې نه شوې لیدای. د چا لپاره چې کور لري، پیسې لري، پلان لري، موږ څه لري؟ په دې کور کې یوه زړه بوډۍ هم شته چې د دغه کوچنیانو نیا ده. هغه وایي د زوی له مرګ وروسته یې هېڅ اختر بې له ژړا نه دی تیر کړی. اختر به دغه چا لپاره وي چې پیسې لري. د دغه کورنۍ یوازنۍ هیله دا ده چې که خپل کوچنی جواد یې ښوونځی ووایي او امنیتي حالات یې پر وطن سم شي، د اختر په ورځو به یې د اوښکو وچېدو یوه وسیله وګرځي. عبادالله سعادت، شمشاد تلویزیون، کونړ. د کابل پولیس ډاډ ورکوي چې د اختر په شپه ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي چې خلک اختر په خوښۍ ونمانځي. د کابل پولیسو د رسنیو په وړاندې هغه نیول شوي کسان هم وښودل چې په تیره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. دا کسان د کابل ښار او سیمو کې په تیره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. کابل ښاریان ډېر کله نیوکه کوي چې په ښار کې جرمونه زیات شوي، خو اوس د زیاتو کسانو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې کابل ښار کې تر پخوا زیاتو خلکو جرمونو ته مخه کړې چې ځینې یې د پولیسو لاسته ورغلي او دمګړۍ په بندخونو کې پراته دي. جمعاً 109 مظنونین د مختلفو جرمونو مظنونین دي. دا د کابل پولیسو نیولي دي چې په دې جمله کې 6 نفره د قتل په جرم نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې زیاترو یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. ویل کېږي په کابل ښار کې د جرمونو د زیاتوالي کچه بیکاري او پولیسو ناسمه پاملرنه ده چې مجرمین په ډاډه زړه ځینې جرمونه په ښکاره کوي. 9 نفره مظنونین یا پلورونکي د مخدره توکو نیول شوي دي چې دوی تریاک، پوډر، ایروین، شیشه د خرڅول. د کابل امنیه قومندان ډاډ ورکوي چې د لوی اختر لپاره یې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي او هیوادوال کولی شي دغه ورځ له ویرې پرته ولمانځي. امنیه قومندان وایي د بیمیک 10 فیره مرمۍ چې پر کابل ښار د توغولو لپاره برابرې شوې وي هم کشف او نیولي دي. له دې سره د کابل پولیسو هغو کسانو ته خپل موټر بیرته وسپارل چې غلو ترې تښتولي وو او د پولیسو لاسته ورغلي دي. پاکستان وایي له افغانستان سره داسې تړون نه لري چې په اساس د افغانستان هند ترانزیت دوام وکړي. پاکستان دا څرګندونې د ولسمشر غني د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي دي افغانان د چا بندر ته اړتیا نه لري. خو د سوداګرۍ وزارت وایي په اپټا تړون کې په ډاګه دي چې افغان هند ترانزیت د واګا بندر له لارې هند ته رسول کیږي.
افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په یو غونډه کې پاکستان وننګاوه چې د چا لارې ته اړتیا نه لري او هڅې یې دا دي چې د افغانستان د جغرافیې ارزښت معلوم شي. افغانستان او پاکستان داسې یو تړون لري چې په اساس به د افغان هند ترانزیت د پاکستان له لارې کیږي، خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ابټا په تړون کې داسې څه نشته او پاکستان د ښه نیت له مخې د افغان هند ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په ابټا تړون کې د پاکستان له لارې د افغانستان او هندوستان ترمنځ ترانزیت نشته، خو پاکستان د ښه سلوک له مخې د افغانستان میوې پرېږدي چې د واګا بندر له لارې هندوستان ته ورسیږي. له دې سره سوداګرۍ وزارت د پاکستان دا ادعا ردوي چې ګنې په ابټا کې د افغان هند ترانزیت ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه وزارت وایي پاکستان د ابټا تړون تر لاسلیک وروسته د دې تړون زیاتې مادې نقض کړي. نړیوال سازمان غړیتوب لري، مهمه دا ده چې دا سازمان هم اجازه ورکړي او موږ په ابټا کې هم داسې یو شی لرو. بلا شکه ابټا کې ویل شوي دی چې افغان موټرو کولی شي چې د پاکستان تر آخره خاوره پورې لاړ شي او د هغه ځای نه دوباره افغانستان ته راشي. شنونکي وایي پاکستان له کلونو راهیسې په خپله خاوره کې افغان ترانزیت او کډوال د فشار د آلې په توګه کاروي او افغان حکومت باید د پاکستان په ترانزیت د بالمثل ګواښ عملي کړي. پاکستان چې زموږ تجار ته اجازه نه ورکوي، زموږ تجار ازادي، زموږ مهاجر ازادي، نو موږ هم باید زموږ حکومت هم دا فکر ده چې په کلک خپل دریځ باندې ودرېږي او هغه خپله لاره باندې بنده کړي. پر ده باندې هم باید فشارونه وارد شي. در قراردادهای ماست که ما باید میوه افغانستان رو ببریم به طرف هندوستان و او در او زمان میشه که میبینیم که یک مشکلات ایجاد میکنه به خاطر که میوه ما یا گندش یا تجار نتونن میوهی که ضرورت هندوستان از ببریم اون نمیرسه، نه بندر برای ما باز میمونه نه سری حتی در خود پاکستان صدمه میزنه. د پاکستان دا څرګندونې د ولسمشر اشرف غني هغو خبرو ځواب ده چې وایي افغانستان اوس د وچې پورې تړلی هیواد نه بلکې نور هیوادونه د افغانستان له لارې ترانزیت ته اړتیا لري. که دوی کېناستلي و فکر کوو چې جغرافیه تغییر نسی کوی، افغانان جغرافیه ته تغییر ورکوی سي او داسې تغییر ورکړي چې بیا به سبا تاسې عین لارو ته محتاج اوسئ. ولسمشر اشرف غني وروسته له هغه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستان په ترانزیت د ورته چلند ګواښونه کوي چې پاکستان نږدې 2 اونۍ په افغانانو د سپین بولدک چمن دروازه وتړله او افغان سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیانونه واړول. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله خلک د خراب اقتصاد له امله قربانۍ نه نیسي او د څارویو بازار ورسره کمزوری شوی دی. یو شمېر خلک وایي د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې دي، خو مالداران بیا وایي چې سږکال له بل هر کال څخه څاروي په ارزانه بیه دي. په دې اړه پام وکړئ د لطیف احساس راپور ته. د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو سره سم په ننګرهار کې د څارویو بیې لوړې شوي دي. د ننګرهار ځایي اوسېدونکي وایي له یوې خوا تر پخوا اقتصاد کمزوری شوی او له بل لوري دغلته سوداګر په خلکو باندې څاروي په لوړه بیه پلوري. دلته زیات خلک راغلي، څوک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي او څوک بیا د څارویو تجارت کوي چې په دې ورځو کې بازار یو څه ښه دی. که څه هم افغانستان یو زراعتي هیواد بلل کیږي او زیات خلک په کرونده او مالدارۍ باندې بوخت دي، خو له دې سره بیا هم د څارویو زیاته برخه له پاکستان راغلي دي. خلک وایي د څارویو بیې د پخوا په پرتله لوړې دي. څاروي وروره ډېر اوچت دي، ډېر قیمته دي او د افغانانو اقتصاد وروره ورځ په ورځ کمزوری کېږي، خراب دی. بل په ننګرهار ولایت کې شاوخوا ته حالات هم خراب دي، ناامني ده او مالونه ټول د کنټرول نه وتي دي. کم شی چې په روز کال به 13,000 او سږ کال به 50,000 دی. څو ورځې کېږي چې ته بازار ته راځې؟ یاره زه خو دا 3 ورځې ورته راوځم او وله ګورم که چېرته داسې ارزانه څوک په لاس راشي، خو نه راځي. همغه ریټونه دي. د همدې دپاره موږ د اخرې ورځې ته ځان وساته که ارزانه یې والو، دا 10 د 15 پورې والو، خو دا همغه اوس هم دا خلک ګران ورکوي. نو له دې سره د څارویو خاوندان او سوداګر بیا وایي جګړې او بیکارۍ د خلکو اقتصاد سخت زیانمن کړی دی او د قربانۍ لپاره څوک څاروي نه اخلي، نو ځکه د څارویو بیې هم ورسره ټیټې شوي دي. څو کاله کېږي چې ته د مالونو تجارت کوې؟ 2-3 کاله کېږي. ویل کېږي سږکال له پاکستانه مالونه نه راځي، نو ځکه نرخونه لوړ شوي دې پورې خو موږ په اړه نه لرو. دا خو داسې ده چې دلته د هر منډۍ خپل اصول ده. د بازار د پېښور مال چې دی هغه ډېر ګران. خلک کاروبار نشته. اول د من کور کې 15 نه یو زه کار کوم، 4 روزګار دی، نو په څه شي به دا موږ واخلو؟ پخوا د لوی اختر په میاشت کې څومره څاروي خرڅ؟ پروسه کال په لوی اختر مان کې ځان کور دپاره په 1,00,000 زه اوس په اویا واخیستو. دا اختر د قربانۍ اختر دی او هغه خلک چې توان لري دلته د څارویو نیولو لپاره راځي،
خو اوس په افغانستان کې د جګړې دوام د دې لامل شوی چې زیات خلک د قربانۍ توان نه لري. له دې سره پولیس د اختر په شپو ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي او له ولسونو غواړي چې د امنیت په راوستو کې د ورسره همکاري وکړي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو ټلویزیون، ننګرهار. د خوست ښار د سولې پارک چې د پخواني والي نعیمي لخوا د رباني په نوم په خپل سر نومول شوی و، د وروستیو کې د موضوع ناندرۍ راولاړې کړي دي. څو ورځې وړاندې د ځینو ځوانانو لخوا د رباني د لوحې پر ځای د ډاکټر نجیب الله لوحه نصب کړې وه. د خوست د ښاروالۍ لخوا یاده لوحه غورځول شوې چې له امله یې د یو شمېر ځوانانو غوسې راپارولي. د خوست ښار زیاتره واټونه او لویې لارې چې د اشخاصو په نومونو نومول شوي دي، وخت نه وخت حساسیتونه او ناندرۍ راپورته کړي دي. یو شمېر ځوانان وایي د خوست ښار د واټونو او لویو لارو نومونه د خوست د قدرونو په نومونو ونومول شي. دوی زیاتوي هغه اشخاص چې د افغانیت له نومه بد وړي او ملي یووالی زیانمنوي، دوی به اجازه ورنکړي چې د خوست ښار وړه برخه دې هم د هغوی په نومونو ونومول شي. دا خوست دی، دا د میړنیو او غیورو پښتنو وطن دی، دا د مبارزو افغانانو ټاټوبی دی. مونږ ټول خوست میشتي ځوانان په عموم کې د خوست ټول ولس هیڅ کله داسې اشخاصو ته یا د داسې خلکو یا اشخاصو سرلارو ته چې هغوی زموږ افغانیت نه مني، زموږ له افغانیت انکار کوي، هیڅ کله د سر په بدل د ژوند تر اخري سلګۍ پورې اجازه نه ورکوو چې دلته یې یوه عادي نښه، دا خو پارک و، دا خو لوحه د په نوم نومول کېده، یوه عادي نښه هم تر اخري سلګۍ پورې نه پرېږدي. د خوست ښاروالۍ ریاست وایي دوی دا لوحه له دې امله لرې کړي چې پر عمومي سړک کار روان و، او زیاتوي چې دوی به هغه چاته اجازه ورنه کړي چې دا موضوع په لوی لاس سیاسي کړي. هر څوک چې دې ته سیاسي رنګ ورکوي یا دې وخت نه سوء استفاده کوي، که ځوان ده، که بوډا ده، که یو بله برخه کې مسؤل ده، مدني فعال ده، زموږ دوی نه هیله دا ده چې د خوست د اوسنۍ وضعیت ته په کتو چې دلته امن ده، ډاډ ده، سوکالي ده، دلته ولسونو ته خدمات عرضه کېږي. موږ هر څوک چې دې ته کوم نوم ورکوي هغه د خوست د ګټو دشمن ګڼو او اجازه نه ورکوو چې خوست د اوسنۍ حالت د چالشونو سره ستونزو سره مخامخ کړي. ځوانان وایي په همدې سړک میاشت وړاندې کار پایل شوی و، خو کله چې دوی د ډاکټر نجیب الله په نوم لوحه نصب کړه د ښاروالۍ لخوا په لوی لاس غورځول شوې ده. دوی ګیله کوي چې مسؤل چارواکي د ولس پریکړو ته درناوی نه کوي او په پوره معنا ولسواکۍ ته ژمنتیا نه لري. په دې سړک باندې تقریبا د یو میاشت کېږي چې کار روان و. په دې یوه میاشت کې چې دغه لوحه د رباني په نوم ونه لرې کېده، یو څو ځوانانو دا نوښت وکړ او دا لوحه د شهید ډاکټر نجیب په نوم واړوله. په ظرف د 3 ساعتو کې د تعصب له امله دغه لوحه راونړېده او د دې په غبرګون کې نن د خوست په سلګونو ځوانان راټول شول او په سلګونو بنرونه یې جوړ کړل چې نن به د خوست ښار په ټولو ځایونو او په ټولو وټونو کې انشاءالله ولګېږي. شنونکي وایي دا څووم ځل دی چې د اشخاصو په نوم د ساحو نومونو حساسیتونه راپارولي. دوی وړاندیز کوي که د آماد ځایونو نومونه پر نړیوالو ارزښتونو او یا پر جغرافیوي نومونو واړول شي تر ډیره ستونزې راکمولی شي. ساجد بهار، شمشاد رادیو ټلویزیون، خوست. سبا د قربانۍ لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې په اختر کې د هیوادوالو د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیسي او خلکو ته زمینه برابره کړي چې د اختر خوشحالۍ د سوکالۍ په فضا کې ولمانځي. بل لور بیا د کابل ګارنیزیون ډاډ ورکړی چې خپل ټول امکانات به په کار واچوي او ښاریانو ته به زمینه برابره کړي چې د اختر مراسم په ارامه فضا کې ولمانځي. ولسمشر د افغانستان ټولو امنیتي قواو ته سپارښتنه کړې ترڅو د ولسي وګړو ساتنه وکړي. د ولسي وګړو ساتنه زموږ مسؤلیت دی. له بده مرغه د افغانستان د خلکو دشمنان له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له کورونو څخه یې د سنګرونو په توګه کار اخلي. د دوی انتحاري حملې او بمونه دي چې ملکي تلفات رامنځته کوي او ملکي وګړي په نښه کوي. د نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته.
امریکا کې پر نړیوال سوداګریز مرکز او دفاع وزارت د بریدونو 15 کاله پوره شول. دغه بریدونو کې چې نږدې 3000 کسان ووژل شول او 6000 نور ټپیان شول، په نړۍ کې د جګړې یو نوی پړاو پیل کړ. له نن څخه 15 کاله وړاندې د 2000 لومړي کال د سپټمبر په 11مه نیټه د القاعدې شبکې 19 غړو د هغو 4 مسافر وړونکو الوتکو په مرسته په امریکا کې ستر بریدونه وکړل چې تختولې وې. تختونکو د 2 الوتکو په مرسته نړیوال سوداګریز مرکز په نښه کړ او 3 الوتکه د امریکا دفاع وزارت سره وجنګوله. 4 الوتکه د تختونکو او سپرلیو د خودب په نتیجه کې پریوته. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول او 6000 نور ټپیان شول. له دې سره لږ تر لږه 10 میلیارډ ډالر مالي زیانونه هم واړول. دغه بریدونه هر کال په امریکا کې د سترې بې غمیزې په توګه نمانځل کیږي. په اسپانیا کې د غویو د ځغاستې ترڅنګ د حیواناتو یو شمېر نورې لوبې له پیړیو راهیسې ترسره کیږي. دغو خطرناکو لوبو کې ډیری وخت حیوانات او کله ناکله انسانان هم ژوند له لاسه ورکوي، خو اوس د دغو لوبو پر ضد د حیواناتو حقونو پالونکي اوازونه اوچتوي. د همدې هڅو په دوام زرګونه کسان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې سره راټول شول او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې پر دغو لوبو بندیز ولګوي. لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې دا یو کلتور نه بلکې قتل دی. که څه هم په اسپانیا کې دغه لوبې له ډېرې مودې راهیسې کیږي او پراخه کچه یې مخالفت نه دی شوی، خو یو تازه سروې ښیي چې اوس د اسپانیې یوازې 19 سلنه خلک د دغې لوبې پلوي او 58 پر ضد دي. د شمالي کوریا له لوري د وروستۍ اټومي ازموینې یو شمېر هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا ډېره اندېښمنه کړې ده. ویل کېږي 2 ورځې وړاندې ترسره شوې دغه اټومي ازموینه د شمالي کوریا تر ټولو لوی قوي ازموینه وه. له ازموینې وروسته داسې اندېښنې هم پیدا شوې چې نږدې د شمالي کوریا د امریکا د ویشتلو وړتیا پیدا کړي. خو د شمالي کوریا پالیسۍ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا، جاپان او سویلي کوریا به په شمالي کوریا د پرمخ پر ډېرېدونکو ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. خبري ټولګه همدومره وه. له ملتیا مو مننده وو. ستړي مشئ د شمشاد خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټک. د ترهګرۍ پر ضد د پیل شوې جګړې 15 کال. امریکا تر نیوکو لاندې ده چې په افغانستان کې جګړه پیچلې کړې. د نامسؤله وسلوالو تر شا سیاسیون دي. پولیس په کابل ښار کې نامسؤله وسلوالو د ګرځېدو له امله بخښنه غواړي. از باشندگان کابل در این مورد جدا معذرت خود بخواهیم. د یوې بې سرپرستې کورنۍ ژوند. هر اختر د پلار غم او کمیا ژړې او اخترونه یې په ویر تېرېږي. او له شمالي کوریا د امریکا ویره. شمالي کوریا نوي مسایلو سره وښوده چې یوه ورځ به امریکا هم په نښه کوي. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیه قمندان مال پاسوال زړور زاهد د وژل کېدو خبر ورکړل شو. زړور زاهد په حصارک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال په ماین چاودنه کې وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک وځنډېد. د حزب اسلامي سرچینې وایي د تړون لاسلیک د ملي یووالي حکومت د یو لړپوړي چارواکي د ناخوښۍ له امله ځنډېدلی دی. ټاکل شوې وه چې د حزب اسلامي او ملي یووالي د حکومت ترمنځ دا تړون له لوی اختر مخکې لاسلیک شي او ولس هم تېره ورځ ورته په تمه و. د حج فرایض پیل شول. د افغانستان 24 زره او له نړۍ شاوخوا 2.5 میلیونه حاجیانو نن د عرفات غونډۍ ته ورغلي او دوه لمونځ یې وکړل او خطبه یې واورېده. د حج زیارت کوونکي به
شپه مزدلفې ته ورسي او تر شنه اسمان لاندې به شپه سبا کړي. د سعودي حکومت سږ د حاجیانو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولي دي. د سپتمبر د 11مې بریدونه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د ماموریت د 14 کال دی، خو لا هم دلته جګړه سړه نه شوه او توده شوه. باور دا ده چې وسلوال له پرون نن قوي شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې له حکومت ځینې سیمې ولسوالۍ هم لاندې کړي دي. شنونکي د سپتمبر 11مې بریدونه چې د امریکا لوړپوړیزې ماڼۍ یې ړنګې کړې، افغانستان ته د امریکایانو د ننوتلو یو پلمه بولي. د امریکا دفاع ټارګټ القاعده او طالبان دواړه ولو، او نه یې القاعده ورکه کړله او نه طالبان وځپلی سولی. همدا اوس هم چې په افغانستان کې د ناټو امریکا حضور نه وي، فکر کوم طالبان به په اسانۍ سره ځینې ولایتونه ونیولی سي. کله چې دی وایي طالبان زموږ لپاره هدف نه دی، بیا ولې ورباندې بمبار کوي، ولې وژني؟ د امریکا دا خبره ناسمه ده. براون پوهنتون د جګړې د تاوان په نوم یو راپور کې د 2001 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای د ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو د وژنو د کره شمېرې خپرې کړي دي. له 2001 تر 2014 کال پورې 6270 عام افغانان او 3480 افغان پوځیان وژل شوي دي. دا شمیرې ښیي چې څه د پاسه 6,000 افغانان د 2001 کال له اکتوبر تر 2014 کاله وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو بریدونو د یوې میاشتې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمني ړنګه کړه، هغه واکمني چې په لمن کې القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم پټو. د ولسي جرګې غړي که څه هم د امریکا ماموریت بریالی نه بولي، خو وایي چې القاعده شبکه له پښو غورځولې. او زما په ان باندې یو اندازه موافقه هم شول، ځکه چې القاعده په مغه پخواني زور کې نه ده پاتې شوې، زیات مشران یې ورته ووژل. اما یو شی چې زموږ بین المللي او پولیسو ناسمه پاملرنه ده چې مجرمین په ډاډه زړه ځینې جرمونه په ښکاره کوي. 9 نفره مظنونین یا پلورونکي د مخدره توکو نیول سوي دي چې دوی تریاک، پودر، ایروین، شیشه د خرڅول. د کابل امنیه قومندان ډاډ ورکوي چې د لوی اختر لپاره یې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي او هیوادوال کولی شي دغه ورځ له ویرې پرته ولمانځي. امنیه قومندان وایي د بیمیک 10 فیره مرمۍ چې پر کابل ښار د توغولو لپاره برابرې شوې وي هم کشف او نیولي دي. له دې سره د کابل پولیسو هغو کسانو ته خپل موټر بیرته وسپارل چې غلو ترې تښتولي وو او د پولیسو لاسته ورغلي دي. پاکستان وایي له افغانستان سره داسې تړون نه لري چې په اساس د افغانستان هند ترانزیت دوام وکړي. پاکستان دا څرګندونې د ولسمشر غني د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي دي افغانان د چا بندر ته اړتیا نه لري. خو د سوداګرۍ وزارت وایي په اپټا تړون کې په ډاګه دي چې افغان هند ترانزیت د واګا بندر له لارې هند ته رسول کیږي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په یو غونډه کې پاکستان وننګاوه چې د چا لارې ته اړتیا نه لري او هڅې یې دا دي چې د افغانستان د جغرافیې ارزښت معلوم شي. افغانستان او پاکستان داسې یو تړون لري چې په اساس به د افغان هند ترانزیت د پاکستان له لارې کیږي، خو پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اپټا په تړون کې داسې څه نشته او پاکستان د ښه نیت له مخې د افغان هند ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په اپټا تړون کې د پاکستان له لارې د افغانستان او هندوستان ترمنځ ترانزیت نشته، خو پاکستان د ښه سلوک له مخې د افغانستان میوې پرېږدي چې د واګا بندر له لارې هندوستان ته ورسیږي. له دې سره سوداګرۍ وزارت د پاکستان دا ادعا ردوي چې ګنې په اپټا کې د افغان هند ترانزیت ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه وزارت وایي پاکستان د اپټا تړون تر لاسلیک وروسته د دې تړون زیاتې مادې نقض کړي. نړیوال سازمان غړیتوب لري. مهمه دا ده چې دا سازمان هم اجازه ورکړي او موږ په اپټا کې هم داسې یو شی لرو. بلا شکه اپټا کې ویل شوي دی چې افغان موټرو کولی شي چې د پاکستان تر آخره خاوره پورې لاړ شي او د هغه ځای نه دوباره افغانستان ته راشي. شنونکي وایي پاکستان له کلونو راهیسې په خپله خاوره کې افغان ترانزیت او کډوال د فشار د آلې په توګه کاروي او افغان حکومت باید د پاکستان په ترانزیت د بالمثل ګواښ عملي کړي. پاکستان چې زموږ تجار ته اجازه نه ورکوي، زموږ تجار ازادي، زموږ ماجر ازادي، نو موږ هم باید زموږ حکومت هم دا فکار ده چې په کلک خپل دریځ باندې ودرېږي او هغه خپله لاره باندې بنده کړي. پر ده باندې هم باید فشارونه وارد شي
در قراردادهای ماست که ما باید میوه افغانستان رو ببریم به طرف هندوستان و او در او زمان میشه که میبینیم که یک مشکلات ایجاد میکنه به خاطر که میوه ما یا گندش یا تجار نتونن میوه‌ای که ضرورت هندوستان از ببریم او نمیرسه، نه بندر برای ما باز میمونه نه سری حتی در خود پاکستان صدمه میزنه. د پاکستان دا څرګندونې د ولسمشر اشرف غني هغو خبرو ځواب ده چې وایي افغانستان اوس د وچې پورې تړلی هیواد نه بلکې نور هیوادونه د افغانستان له لارې ترانزیت ته اړتیا لري. که دوی کېناستلي و فکر کوو چې جغرافیه تغییر نسی کوی، افغانان جغرافیه ته تغییر ورکوی شي او داسې تغییر ورکړي چې بیا به سبا تاسې عین لارو ته محتاج اوسئ. ولسمشر اشرف غني وروسته له هغه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستان په ټرانزیت د ورته چلند ګواښونه کوي چې پاکستان نږدې 2 اونۍ په افغانانو د سپین بولدک چمن دروازه وتړله او افغان سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیانونه واړول. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله خلک د خراب اقتصاد له امله قربانۍ نه نیسي او د څارویو بازار ورسره کمزوری شوی دی. یو شمېر خلک وایي د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې دي، خو مالداران بیا وایي چې سږکال له بل هر کال څخه څاروي په ارزانه بیه دي. په دې اړه پام وکړئ د لطیف احساس راپور ته. د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو سره سم په ننګرهار کې د څارویو بیې لوړې شوي دي. د ننګرهار ځایي اوسېدونکي وایي له یوې خوا تر پخوا اقتصاد کمزوری شوی او له بل لوري دغلته سوداګر په خلکو باندې څاروي په لوړه بیه پلوري. دلته زیات خلک راغلي، څوک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي او څوک بیا د څارویو تجارت کوي چې په دې ورځو کې بازار یو څه دی، که څه هم افغانستان یو زراعتي هیواد بلل کیږي. نو بیا څنګه کولی شي چې پیژندل شوي کسان ونیسي؟ د خلکو نیوکې پر پولیسو له دې امله زیاتې دي چې هر کال د دغه ډول حرکتونو د مخنیوي ژمنې کوي، خو بیا هیڅ نه توانیږي چې په کابل ښار کې د خپل څارویو مخه ونیسي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني د روانې اونۍ په اوږدو کې په یوه رسمي سفر هندوستان ته لاړ شي. ارګ وایي چې له ولسمشر سره به په دې سفر کې یو لړپوړی پلاوی هم ملتیا کوي. که څه هم ارګ د سفر کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو ویل کېږي چې دا سفر کیدای شي د اختر په 3مه ورځ پیل شي. ولسمشر باید د دغه سفر په اوږدو کې د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودي او نورو چارواکو سره جلا جلا وګوري. له دغه سفره موخه د هندوستان لخوا له افغانستان سره د مرستو د 2م پړاو د پیلېدو په اړه خبرې اترې کول دي. قرار است اواخر این هفته رئیس جمهور اسلامی افغانستان به هند سفری داشته باشد. چنانچه در جریان هستند بسته اول کمک های کشور هند برای افغانستان به مرحله اکمال و بهره برداری رسید. در این سفر روی بسته های دوم کمک های هند برای افغانستان بحث و تبادل نظر صورت میگیره و همچنان روی مسائل سیاسی، امنیتی و سایر موضوعات مورد علاقه بحث میشه. کابل ته له 15,000 کیلوګرامو چاودیدونکو توکو د لیږد مخه ونیول شوه. دغه چاودیدونکي له ډیورن له کرښې هاخوا په 2 باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو او کابل ته لیږدول کېدل چې د ملي امنیت له لورې په تورخم کې ونیول شو. د ملي امنیت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دغو چاودیدونکو توکو د لیږد په تورې 2 تنه نیولي چې د خوست ولایت اوسیدونکي دي. د اختر شپه ده او په دغه شپه مو د یوې داسې کورنۍ له ژونده خبر و چې د کور سرپرست وسلهوالو طالبانو دولت ته د همکارۍ په تور وژلی دی. د 9 اولادونو پلار له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل شو. اوس 8 خویندې د یوه وړوکي ورور ګټې ته ناست دي. د دوی هر اختر په ویر وي ځکه د اختر شپې ورځې ورته د پلار مینه زیاته وریادي. دا کورنۍ د اسداباد په تیشي سیمه کې په یوه کرایه خام کور کې ژوند کوي. د کور مشر یې په حکومت کې دنده لرله ځکه خو وسلوالو طالبانو ووژه. د دې کورنۍ 8 ماشومې نجونې د خپل یوازني ورور په تمه دي چې که په راتلونکي کې ژوند ښه شي، خو اوس یې د اختر شپې ورځې بیخي ترخې دي. 2 کلن جواد وایي د اختر لمانځل ورته اړین نه دي. دی په دې فکر دی چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. ځان مې طالبانو ملکو یو زه پاتې شوم، موږ په اختر څه وکړو؟ موږ ته ټول کور پاتې شو او موږ څه وکړو؟ د خپلو 2 خویندو خور په رشته هم د پلار له مړینې وروسته له روانې زندګۍ خفه ده او وایي که پلار یې ژوندی وای نو داسې شیبې نه شوې لیدای. د چا لپاره چې کور لري، پیسې لري، پلار لري، هغه څه لري. په دې کور کې یوه زړه بوډۍ هم شته چې د دغه کوچنیانو نیا ده. هغه وایي
د زوی له مرګ وروسته یې هیڅ اختر بې له ژړا نه دی تیر کړی. اختر به دا چا لپاره وي چې پیسې لري. د دغه کورنۍ یوازینۍ هیله دا ده چې که خپل کوچنی جواد یې ښوونځی ووایي او امنیتي حالات یې پر وطن سم شي، د اختر په ورځو به یې د اوښکو وچېدو یوه وسیله وګرځي. عبادالله سعادت، شمشاد تلویزیون، کونړ. د کابل پولیس ډاډ ورکوي چې د اختر په شپه ورځو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي چې خلک اختر په خوښۍ ونمانځي. د کابل پولیسو د رسنیو په وړاندې هغه نیول شوي کسان هم وښودل چې په تیره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. دا کسان د کابل ښار او سیمو کې په تیره یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. کابل ښاریان ډیر کله نیوکه کوي چې په ښار کې جرمونه زیات شوي، خو اوس د زیاتو کسانو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې کابل ښار کې تر پخوا زیاتو خلکو جرمونو ته مخه کړې چې ځینې د پولیسو لاسته ورغلي او دمګړۍ په بندخونو کې پراته دي. جمعاً 109 مظنونین د مختلفو جرمونو مظنونین دي. دا د کابل پولیسو نیولي دي چې په دې جمله کې 66 نفره د قتل په جرم نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې زیاترو یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. ویل کېږي په کابل ښار کې د جرمونو د زیاتوالي کچه بیکاري کارانو موږ سره واقعا په واقعي شکل ونه درېدل یا ورته خاص ځانګړې توجه ونه کړه. هغه څوک چې یا هغه تروریستان چې د افغانستان ګټې په خطر کې اچوي، د دوی لپاره دا مهمه و چې د دوی ته څوک مزاحمت کوي یا دوی ته تهدید څوک ده. دلته امریکا او ناټو له 14 کلنې جګړې وروسته خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو او افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت پیل کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې هم دا شمیرې منلې دي او په خپل راپور کې د ولسي وګړو شمیرې اعلان کړي دي. د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای د وژل شویو افغانانو شمیر 2941 تنه دی. د 2001 کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې 11493 عام افغانان وژل شوي او 40992 نور ټپیان دي. خو بشر حقونو ادارې د 2009 کال پورې د ولسي وګړو شمیرې 40,000 ښودلې دي. ارګوای ولسمشر امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې ولسي وګړو ژوند ته پام وکړي. ولسمشر د افغانستان ټولو امنیتي قواو ته سپارښتنه کړې ترڅو د ولسي وګړو ساتنه وکړي. د ولسي وګړو ساتنه زموږ مسؤلیت دی. له بده مرغه د افغانستان د خلکو دشمنان له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له کورونو څخه یې د سنګرونو په توګه کار اخلي. د دوی انتحاري حملې او بمونه دي چې ملکي تلفات رامنځته کوي او ملکي وګړي په نښه کوي. امریکا ته دا جګړه د مالی زیان ترڅنګ په زیات ځاني زیان هم تمامه شوې او لا هم دوام لري. له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې په امریکا کې د خونړیو بریدونو وروسته امریکا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړه او افغانستان ته خپل ځواکونه چې ناټو هم ورسره وه رادننه کړل. شنونکي وایي امریکا د افغانستان د سیاسي بقا لپاره له افغان حکومت سره د طالبانو پر ضد یو څه مرستې کوي، خو په حقیقت کې نه غواړي طالبان له منځه لاړ شي. د شهیدانو اونۍ په مناسبت د ښار واټونو ته د خلکو راوتل سیاسي بڼه لري او ځینې هغه سیاسیون چې منفي او افراطي لیدلوري لري ناوړه ګټه ترې اخلي. د کابل پولیسو په 18 د سنبلې د ښار په واټونو کې د نامسؤله وسلوالو د ګرځ بندیز په مخنیوي کې ځان پاتې بولي او له دې امله یې له خلکو بخښنه وغوښته. پولیس وایي ژمنه یې کړې وه چې نامسؤله وسلوالو ته به اجازه نه ورکوي چې د ښار وضعیت ګډوډ کړي، خو د احساساتي ځوانانو مخه یې ونه شوه نیولې. کابل ښار 11 د سنبلې او 13 د سنبلې داسې ښکارېده چې فکر کېده په دې ښار کې هیڅ امنیتي ځواک نشته او یوازې خپلسري وسلوال دي چې څه یې خوښه وي له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې سره یې ترسره کوي. پولیسو ژمنه کړې وه چې کابل ښار کې به نامسؤلو وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې وګرځي، خو په کړې ژمنه کې پاتې راغلل او اوس له ولسه بخښنه غواړي. ما از باشندگان کابل در این مورد جدا معذرت خود بخواهیم که در این ما معذرت خود پیش میکنیم برش. که څه هم د مسعود بنسټ د دغې ورځې د نمانځنې پیغام کې ویلي وو چې ځوانان دې په ښار کې د خلکو له زورونې لاس واخلي، خو بیا هم زیات شمیر خلک له وسلو سره واټونو ته راووتل، خپل زور یې ښکاره کړ او یو ځوان هم په کابل کې وواژه. کابل پولیس وایي کولی شول چې د دغو نامسؤلو کسانو مخه ونیسي، خو یو شمیر سیاسیونو یې ملاتړ کاوه چې دوی یې اقدام ته نه دي پرېښي.
ولی این نبود که ما توانایی از این نداشتیم، ما 100% توانایی از این داشتیم، منتها از احساسات نوجوانا کار گرفته بودن به خاطر از این که یک تعداد سیاسیون منفی است، یک تعداد سیاسیون که به هدف سلیقوي و شخصي خود نرسیده. دا په خپل ډول کې لومړی ځل نه دی چې په 13 د سنبلې د شهیدانو د ونۍ د لمانځنې په پلمه نامسؤله وسلوال کابل ښار ته راوځي او خپل زور ښکاره کوي، بلکې هر کال دغه ډول کړنې تکراریږي، خو امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې پاتې راځي. د کابل پولیسو د تیر په څیر بیا ډاډ ورکړ چې ځینې کسان پیژندل شوي او ډیر ژر به ونیول شي. یا شناسایی شده یا گرفته میشه، خصوصا آن در کسایی که تفنگ و تفنگچه در پیشش بود یا پشقوز در پیشش بود، کارت در پیشش بود، اسید کشیده بود، به مردم وحشت نشان میداد، او گرفتار میشه. خو پوښتنه دا ده هغه پولیس چې په پلازمینه کابل کې د نامسؤلو وسلوالو د ګرځېدو مخه نیولو کې ځان پاتې بولي او دا کار سیاسي بولي او زیات خلک په کرونده او مالدارۍ باندې بوخت دي، خو له دې سره بیا هم د څارویو زیاته برخه له پاکستان راغلي دي. خلک وایي د څارویو بیې د پخوا په پرتله لوړې دي. څاروي وروره ډېر اوچت دي، ډېر قیمته دي او د افغانانو اقتصاد وروره ورځ په ورځ کمزوری کېږي، خراب دی. بل په ننګرهار ولایت کې شاوخوا ته حالات هم خراب دي، ناامني ده او مالونه ټول د کنټرول نه وتي دي. کم شی چې په روز کال په 10,000 اوسه کال په 50,000 دی. څو ورځې کېږي چې ته بازار ته راځې؟ یاره زه خو دا 3 ورځې ورته راوځم او وله ګورم که چېرته ارزانه په لاس راشي، خو نه راځي، همغه ریټونه دي. د همدې دپاره موږ د اخرې ورځ د ځان وساته که ارزانه یې والو، دا 10 د 15 پورې والو، خو دا همغه اوس هم دا خلک ګران ورکوي. نو له دې سره د څارویو خاوندان او سوداګر بیا وایي جګړې او بیکارۍ د خلکو اقتصاد سخت زیانمن کړی دی او د قربانۍ لپاره څوک څاروي نه اخلي، نو ځکه د څارویو بیې هم ورسره ټیټې شوي دي. کاله کېږي چې ته د مالونو تجارت کوې؟ 2-3 کاله کېږي. ویل کېږي څه کال له پاکستانه مالونه نه راځي، نو ځکه نرخونه لوړ شوي دې پورې خو موږ په اړه نه لرو. دا خو داسې ده چې دلته د هر شي منډۍ خپل اصول ده. د بازار د پېښور مال چې دی هغه ډېر ګران. خلک کاروبار نشته. اول زمان کور کې 15 ورځې یو زه کار کوم، 4 روزګار دی، نو په څه شي به دا موږ واخلو؟ پخوا د لوی اختر په میاشت کې څومره څاروي خرڅ پروسه کالم پولیس لوی اختر مان کې ځان کور د پاره په یو لکه شلغ زوم په بیا ورس. دا اختر د قربانۍ اختر دی او هغه خلک چې توان لري دلته د څارویو نیولو لپاره راځي، خو اوس په افغانستان کې د جګړې دوام د دې لامل شوی چې زیات خلک د قربانۍ توان نه لري. له دې سره پولیس د اختر په شپو ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي او له ولسونو غواړي چې د امنیت په راوستو کې د ورسره همکاري وکړي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. د خوست ښار د سولې پارک چې د پخواني والي نعیمي لخوا د رباني په نوم په خپل سر نومول شوی و، د وروستیو کې د موضوع ناندرۍ راولاړې کړي دي. څو ورځې وړاندې د ځینو ځوانانو لخوا د رباني د لوحې پر ځای د ډاکټر نجیب الله لوحه نصب کړې وه. د خوست د ښاروالۍ لخوا یاده لوحه غورځول شوې چې له امله یې د یو شمېر ځوانانو غوسې راپارولي. د خوست ښار زیاتره واټونه او لویې لارې چې د اشخاصو په نومونو نومول شوي دي وخت نه وخت حساسیتونه او ناندرۍ راپورته کړي دي. یو شمېر ځوانان وایي د خوست ښار د واټونو او لویو لارو نومونه دې د خوست د قدرونو په نومونو ونومول شي. دوی زیاتوي هغه اشخاص چې د افغانیت له نومه بد وړي او ملي یووالی زیانمنوي، دوی به اجازه ورنه کړي چې د خوست ښار وړه برخه دې هم د هغوی په نومونو ونومول شي. دا خوست دی، دا د میړنیو او غیورو پښتنو وطن دی، دا د مبارزو افغانانو ټاټوبی دی. مونږ ټول خوست میشتي ځوانان په عموم کې د خوست ټول ولس هیڅ کله داسې اشخاصو ته یا د داسې خلکو یا اشخاصو سرلارو ته چې هغوی زموږ افغانیت نه مني، زموږ له افغانیت انکار کوي، هیڅ کله د سر په بدل د ژوند تر اخري سلګۍ پورې اجازه نه ورکوو چې دلته یې یوه عادي نښه، دا خو پارک و، دا خو لوحه د په نوم نومول کې ده، یوه عادي نښه هم تر اخري سلګۍ پورې نه پرېږدو. د خوست ښاروالۍ ریاست وایي دوی دا لوحه له دې امله لرې کړي چې پر عمومي سړک کار روان و او زیاتوي چې دوی به هغه چاته اجازه ورنه کړي چې دا موضوع په لوی لاس سیاسي کړي. هر څوک چې دې ته سیاسي رنګ ورکوي یا دې وخت نه سوء استفاده کوي، که ځوان ده که بوډا ده که یا بله برخه کې مسؤول ده، مدني فعال ده، زموږ دوی نه هیله دا ده چې
خوست د اوسنۍ وضع ته په کتو چې دلته امن ده، ډاډ ده، سوکالي ده، دلته ولسونو ته خدمات عرضه کیږي. موږ هر څوک چې دې ته کوم نوم ورکوي هغه خوست د ګټو دشمن ګڼو او اجازه نه ورکوو چې خوست د اوسنۍ حالت د چالشونو سره ستونزو سره مخامخ کی. ځوانان وایي په همدې سړک میاشت وړاندې کار پایل شوی و، خو کله چې دوی د ډاکټر نجیب الله په نوم لوحه نصب کړه د ښاروالۍ لخوا په لوی لاس غورځول شوې ده. دوی ګیله کوي چې مسؤل چارواکي د ولس پریکړو ته درناوی نه کوي او په پوره معنا ولسواکۍ ته ژمنتیا نه لري. په دې سړک باندې تقریبا د یو میاشت کېږي چې کار روان و. په دې یوه میاشت کې چې دغه لوحه د رباني په نوم ونه لرې کېده او یو څو ځوانانو دا نوښت وکړ او دا لوحه یې د شهید ډاکټر نجیب په نوم واړوله.